بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو زمونږه شروط الصلات درسونه جاري وو. نو نن به مونږه اودس آداب وایو او د هغه نوافل او مکروهات د اودسه. بابو دا باب چې د آداب الوضوء ادبو د اودسه کې دی وهي او هغه ستتون شپږ دي. الاول اول نمبر ادب ترک الکلام پرېښودل د خبرې دي. په اودس کې خبرې نه کول دا مدب دی. سویل ادعیته التي یدعا بها سوا د هغه دعاګانو التي هغه یدعا چې دعا کېږي بها په هغې سره عند غسل کل عضو په وخت د وینځلو د هر اندام بغیر د هغه دعاګانو چې کم په حدیثو کې وارد دي. د هر یو اندام خپله دعا ده هغه ویل خو صحیح دی او خبرې نورې نه کول دا ادب دی. والثاني او دویم نمبر المضمضة مزمزه کول والاستنشاق او استنشاق پوزه کې اوبه اچول بیده الیمنی په ښي لاس سره پوزه او خوله کې اوبه اچول. والثالث او دریم نمبر ادب الامتخاط پوزه پاکول بیده الیسرى په ګس لاس سره پوزه پاکول دا هم ادب دی. په ښي لاس اوبه واچوه په ګس لاس صفا که. والرابع څلورم نمبر ادب ستر العورة پټول د عورت دی بعد الاستنجاء وروستو د استنجا نه فی بیت الخلاء په بیت الخلاء کې دا ادب دی. والخامس پنځم نمبر ترک پرېښودل استقبال مخ کول جهت القبلة د طرف د قبلې ته وترکو پرېښودل استدبارها شا ګرځول فی بیت الخلاء په بیت الخلاء کې فی البناء که په چاردیوالۍ کې و والصحرا او که په صحرا کې و. که چاردیوالي وه او نه وه نو ادب دا دی چې نه ورته قبلې ته نه شا کول نه مخ کول نو دا ادب دی. والسادس شپږم نمبر ادب ترکو پرېښودل استقبال مخ کول عین الشمس سترګې د انور ته والقمر سپوږمۍ ته وترکو پرېښودل استدبارهما شا کول د دې ته فی البنیان که په چاردیوالۍ کې و والبریت او په صحرا کې و نو نه قبلې ته مخ او شا ګرځول د دې ترک کول دا مدب دی او دا کرنګې سپوږمۍ ته او نور ته نه مخ او شا کول دا هم ادب دی. که دا په چاردیوالۍ کې و که په صحرا کې و یعنی چاردیوالۍ نه مطلب که کور او که نه و. دا خو ادب شو. اوس نوافل. بابو دا باب چې دی نوافل الوضوء نوافلو د اودسه کې دی وهي او دغه ستتون شپږ دي. الاول اول نمبر استقبال القبلة مخ کول قبلې ته فی الوضوء په اودسه کې په اودس کې به مخ قبلې ته کې دون الاستنجاء نه په استنجا کې. استنجا کې مونږه په ادب کې ویلي چې نه مخ کول نه شا کول دا ادب دی او په اودسه کې مخ ګرځول دا نفل دی. والثاني او دویم نمبر ذکر الدعاء ذکر د دعا دی عند غسل کل عضو په وخت وینځلو د هر اندام خپل دعا ویل. والثالث او دریم نمبر البدایة شروع کول برجله الیسرى په ګس خپه باندې څنګه شروع کول اذا په هغه وخت کې دخله چې داخلیږي فی بیت الخلاء بیت الخلاء ته چې بیت الخلاء ته داخلیږي نو په ګس خپه دی ور داخل شي. و اذا هر کله خرج چې وځي نو یبدأ شروع به کوي برجله الیمنی په ښي خپه سره نو نفل دا دی چې ننوځي په ګس خپاول مخکې که چې بهر وځي بیا ښي خپاول مخکې که. والرابع څلورم نمبر رش الماء شیندل د اوبه دي علی السراویل په پرتوګ باندې نو چې کله
قضای حاجت دی پوره که نو انسان خو ضعیفه دی پته نه لګي څاڅکي ماسکي نو نفل ښه خبره دا ده چې ته اوبه راوالې په پرتوګ باندې داسې چړنګ وهي نو دا هم د نوافلو نه دی. والخامس و پنځم نمبر مسح الید مسح کول د لاستي مږل د لاستي علی الحائط په دیوال باندې بعد الاستنجاء رستو د استنجا بالماء په اوبو سره نو چې کله د استنجا وکا نو لاس په دیوال باندې اومګه دا هم نفل دی ځکه بوی مویي به ختم شي نن سبا خو دا نه دي نو صابونونه هر څه شته. بهرحال والسادس و شپږم نمبر غسل الیدین وینځل د لاسونه دي بعد پس مسح الحائط مسح کول د دیوال نه نو چې کله دی مسح کلاس استنجا نه بعد په دیوال باندې بیا هغه نه پس به دا لاسونه وینځي. وینظر وګوري به الی السماء اسمان ته والارض ځمکې ته ویقرأ وی به الحمد لله الذي ټول ثنا صفت هغه ذات لره دی لله الذي هغه ذات لره دی چې جعل الماء ګرځولي اوبو لره طهورا پاکونکي والاسلام و اسلام نورا رڼا و دلیلا او دلیل الی الله الله ته و الی او طرف ته جنات النعیم هغه جنتونه نعیم چې نعمتونه والا ده چې نعمتونه والا دي و الی جنات النعیم او جنات النعیم چې نعمتونه والا ده. اللهم یا اله العالمین حسن وساتي فرجي شرمګاه زما و طهر او پاک کړي قلبي زړه زما او محي الذنوب نو دا دعا به وایي نو دا خو نوافل شو. اوس مکروهات د او دسه بابو دا باب چې د کراهیت الوضو مکروهاتو د او دسه کې دی وهي او هغه سته شپږ دي. الاول اول نمبر التعنیف تعنیف کول تعنیف څه ته وایي ضرب الماء وهل د اوبه دي علی الوجه په مخ باندې ضربا شدیدا په وهلو سخت سره په تیزه باندې په مخ اوبه وهل چې خوا کې در سره څوک ناست یا موی مړه څه کې تا اودس کې که جګړه کې نو داسې کول دا مکروه دي په آرام سره چې څوک تنګ هم نشي. والثاني دویم نمبر الامتخاط پوزه پاکول دي فی الماء په اوبو کې الامتخاط فی الماء پوزه پاکول یا پوزه کې څه مواد وي هغه بهر ویستل په اوبو کې دا مکروه دي هلته به نه لړه کې. والثالث دریم نمبر المضمضه مزمزه والاستنشاق و استنشاق کول پوزه او خوله کې اوبه اچول بیده الیسرا په ګس لاس سره پوزه او خوله کې اوبه نه اچي دا مکروه دي من غیر عذر بغیر د عذر نه که لاس کې خو کو بل څه مسله وه نو عذر و شرینو بیا خیر خبره ده کنه نو مونږه مخکې ویلې چې پوزه او خوله کې اوبه اچول چې دي په ښي لاس او پوزه چې کله پاکي نو په ګس لاس سره به پاکي. والرابع څلورم نمبر الکلام خبرې کول عند الاستنجاء په وخت استنجا کې په وخت د استنجا کې خبرې کول دا هم مکروه دي. والخامس و پنځم نمبر القاء البول اچول د بول دی والغائط او د غټې میتیازې دي فی الماء په اوبو کې په اوبو کې دا کول دا اچول دا هم مکروه دي دا نه دي کول پکار ټول اوبه ګندګي. والسادس و شپږم نمبر النظر کتل دی الی عورتي عورت خپل ده عورت شرمګاه ته به هم نه ګوري دا هم مکروه دي.